ګرین آیس یعنی شنې سترګې خلک، شنې سترګې. تاسې به ډېر کله د شنې سترګو په اړه نوره مطالعه کړې وي، خو راځئ چې ارواپوهنه د دې خلکو په اړه څه وایي. دغه شنې سترګې خلک نه دي، د دې شنې سترګو خلکو په اړه چې ارواپوهنې مطالعه کړي، ارواپوهنه د دې خلکو په اړه 4 خصوصیت وړاندې کړي. اوله خبره دا ده چې دا شنې سترګې خلک نه دي، دا د ډېرې ځواکمنې ارادې څښتنان وي، د ډېرې قوي ارادې څښتنان وي، ډېر قوي او ډېر قوي عزم لري، په هره طریقه خپله اراده سرته رسوي. دوهم خصوصیت د دې شنې سترګو په اړه چې ارواپوهنې وړاندې کړی هغه دا دی چې وایي دا شنې سترګې خلک له خلکو سره، له اړمنو خلکو سره، له غریبو خلکو سره ډېر زیات کومک کوي، مرسته کوي د خپلې وسې مطابق. دوی بیا کوشش کوي چې له اړمنو خلکو سره کومک او مرسته وکړي. وایي دوی ډېر زیات کوشش دا کوي که نه چې په 100 کې 80% دوی له غریبو او یا هم له اړمنو خلکو سره مرسته وکړي. دریم خصوصیت د شنې سترګو خلکو دا دی چې دوی ډېر غرور لري، ډېر تکبر لري او دوی د تکبر هغه اړخ یې ډېر قوي دی. څلورم خصوصیت د دې خلکو پر مورد دا دی چې وایي دوی خپل موخې او خپل هدف ته ځان رسوي، که هغه له هرې لارې نه وي. ارواپوهنه داسې وایي دغه شنې سترګې خلک نه دي، وایي دوی ډېر زر خپلې موخې او خپل هدف ته ځان رسوي، هغه که د هرې لارې نه وي، خو دوی خپلې موخې او خپل هدف ته ځان رسوي. صحیح ده؟ نو موخې ته ځان رسول یعنی هدف ته ځان رسول، له اړمنو خلکو سره مرسته کول او ځواکمنه اراده او ځواکمن هوډ دا د کامیاب خلکو کار دی. او کامیاب خلک د دغې لارې، د قوي عزم له لارې، د خلکو سره د مرستې له لارې او یو هم خپل هدف ته ځان رسول، دا نو د کامیاب خلکو راز دی. او کامیاب خلک زر کوشش کوي چې ډېر زر هغه خپل هدف، خپلې موخې، خپل ټارګټ ته ځان ورسوي.